د تراو د پاره با نیت څنګه کو د تراو نیت څنګه دی په کومه طریقه باندې به کو څنګه به کو د تراو نیت څه شی دی جواب دا دی د تراو نیت خو اول نیت دی ته وی چې نیت د زړه اراده ته وی چې ستا په زړه کې راغله چې د امام پسې ولاړې ما اوس دا 2 رکعات تراویح کوم دا غینه بعد به 2 رکعات نور کوم دا غینه بعد 2 رکعات نور کوم بس دا ستانیت ته دین بغیر نور نیت نشته په خله باندې ویل ضرور نه دی لازم نه دی چې خامخا به ته په خله باندې وی خامخا به الفاظ جاری کې چې 2 رکعات نیت کوم د دې ازر امام پسې کوم په دې وخت کې کوم په دې ماسختن کې کوم دې الفاظو ته پکې ضرورت نشته د بعض عالمانو چې لیکلي دا د هغه چا د پاره دی چې هغه دومره شکمن دی چې د هغې د زړه اراده سمیږي نه هغه چې هر څومره کوشش وکړي هغه چې هر څومره خواري وکړي د هغې د زړه اراده سمیږي نه د دې وجې نه عالمانو لیکلي دي خدای چېرته په ژبه باندې وی دې دپاره چې د دې زړه مطمئن شي او دې ته اطمینان حاصل شي ورنه چې د یو چا په زړه کې شک نه وي هغې په دې باندې اطمینان حاصلیږي چې د امام پسې ولاړ یم 2 رکعات تراویح کوم یا قیام اللیل کوم بس د دې دانې صحیح دی په دې سره تراویح کېږي په دې سره په تراویح کې هېڅ قسمه خلل نه واقع کېږي